عزیزان سلامونه، عبدالله دوی که تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او ورځ شپې مو په خیر تېرېږي. د اکثریت دوستانو پیغامونه میسیجونه تر ما رسېدلي دي د سوشل ویلفیر یا د ډول کوم مرسته چې تاسو د حکومت نه کوم دوستان کارونه نه لري یا لږ کارونه لري، 20 ساعته یا پارټ ټایم ځان شو کړی اوسېږي، د هغوی میسیجونه تر ما رسېدلي دي. نو معلومات مې کړي دي هغه دا چې د سوشل ویلفیر کوم انسپکټرز چې دي هغوی د حکومت ته حق ورکړی دی چې هغوی ستاسو څخه وخت نا وخت په تاسې حتی کور ته مو هم درشي، ټک ټک ووهي یا ګوري چې تاسو په کور کې یاست یا نه یاست یا کار ته یاستئ. اکثر وخت د ورځې لخوا نه ستاسو عکسونه شاید هم داسې په دې سوشل میډیا او دې ځینو کې ملي چې بعضې خلکو نه عکسونه هم اخیستي دي. دا ټول په دې خاطر چې فراډ کېږي. نو ډېرې محتاط اوسئ، احتیاط کوئ. که چېرته تاسې کار کوئ زر تر زره یې حکومت سره راجستر کوئ، که لږ که ډېري، نو په دې کې ناغېړي مه کوئ. زموږ او ستاسو بیا هم تاکید کوم وایم چې زموږ او ستاسو د افغانانو کمیونټي په هالند هېواد کې د جدول په سر کې ده او کوشش کوو چې دا کمیونټي همداسې ښه پاتې شي. دا خبرې یوازې د افغانانو لپاره نه دي، دا ټولو میشتو لپاره دي، که هغه آیریش دي، که هغه نن آیریش دي، که هغه د ډایورس کمیونټیز دي او که نور دي. تاسو احتیاط کوئ. بیا هم زما مشوره او د ورورۍ او مشوره دا ده چې کله هم تاسې فرض که په سوشل باندې یاستئ او کار شروع کوئ نو زر تر زره خپل ځان رجسټر کوئ، ځکه چې په سیستمونو کې پاک اوسېږئ. آیریشان به بعضې ناغېړۍ کوي، بعضې سرزورۍ به کوي، خو هغوی بیا نه پاسپورټ ته ضرورت لري نه بعضې نور مسایل ته ضرورت لري. موږ او تاسو وخت نا وخت چې نوي راشئ دلته کورنۍ به یې راوړئ، کورنۍ د راوړلو نه وروسته بیا پاسپورټونه دي، بعضې نور مسایل دي، دا باید تاسې په نظر کې ونیسئ. دوستان عزیز سلام، آرزو دارم جور صحتمند باشین و روزای خوبی را سپری میکنین. اکثریت شما پیام‌ها روان کرده بودین، کسانی که در سوشل ویلفیر یا در حکومت که کمک میگیرین تشویش چیز کردن، گفتن که انسپکترها یا خانهشان شاید یا آمدن باشن یا زنگ برشان میزنن، وقت برشان نمیتن. این قانون از حکومت است، از طرف حکومت و میتونن که شما پرسونا کنه کجا بودین کجا نبودین، بخاطر که وقتی شما در سوشل ویلفیر باشین شما باز بیرون از کشورم که میرین باید برای جای خبر بتین که یا مقصد میرین یا پول ارسال میکنین امرای خود یا میبرین، شاید یا معلومات کنه که پول از کجا کردین. شما دیگه محتاط باشین وقتی که در سوشل ویلفیر باشین و کار شروع میکنین، با زودترین فرصت کوشش کنین که حکومت با خبر بسازین. این پیام امرای دوستان شریک بسازین تا هم خبر باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.